محمد خیل له تیرو 20 کلونو څخه د وټل کاروبار کوي، خو له کله چې په کوټه کې د کورونا وایرس یره خوره سوې ده نو کاروبار یې په ټپه درېدلی دی. مثالي طور داسې حساب کړو چې پر پیک کې بیا نه کاروبار وسنست، دومره پر ښار باندې اثرات لوېدلی او نه څوک راځي. ډیمانډ که مخکې د 1 درجن هګۍ اوس د 3 دانو او د دې اثرات دومره چې یعنې تقریبا که نورې داسې غټې مسلې راغلي دومره اثرات نه دی پړاو شوي لکه د دې اثر. د کورونا وایرس یاري د هوټلونو ترڅنګ داسې ډیر کاروبارونه اغیزمن کړي دي. بلخوا حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره د بلوچستان سره د افغانستان او ایران ویش پولې د هر ډول تګ راتګ او کاروبار لپاره تړلې دي. کوټه پر دې ځای واقع ده د بلوچستان سو ایالت چې د هغې یوه خواته ایران دی بله خواته افغانستان دی. دا دوه بارډران سره د دې کاروبار ډېر اهمیت لري. لکه دلته موږ سره د ټول خلک د چاینا د امپورټران دي، چاینا څخه مالونه راغواړي. چاینا خو چې د کورونا په عذاب اخته سوې ده د ټول دنیا څخه کار ته. نو دغه درې سره شرم د کوټه باندې ډېره بده اغېزه کوي. د کوټې تجارت ډېر په ټپه درولی دی. د پخوا په پرتله په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه لږ لیدل کیږي. دکانونه خلاص وي خو د سودا کولو خلک لږ وي. په هر انسان چې دکان کرایې دي کسې ډرامې دي څه په وکاونه د 16,000 روپۍ د دې کرایه ده موږ څه پریشان ولاکن ستاسې خرابه سودو دنده کړي څه په وکړو دا اوس. ښاریان د خپلې اړینې اړتیا پوره کولو لپاره ښار ته راوځي، نور وخت په خپلو ځایونو او یا کورونو کې تیروي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.